ده که کم یو سړی ته وایي چې وروره تا دا بجلي د غلا راوستې ده او که ته د محکمه کې یې د بجلیو په محکمه کې ته لینمین یې ته پکې چتاکلار کې ته پکې سپرنټنډنټ یې که ته پکې ایس ډي او یې نو وروره ستا دپاره هم دا غلا ده دا غلا مه کوه او که زما لپاره ده نو زما لپاره هم دا غلا ده ویده حکومت چې په موږ باندې ټیکسونه ږدي دا زما لپاره کوم دی ارامره دا حکومت ظالم چې کم دی دا دوره بیرونه چې راولي اپلانې چې هر یو سړي د خپل کار دپاره جواب پیدا کړی دا خبره غلطه ده ګوره د شیطان کار دا و چې هغه د خپل کار دپاره جواب شیء علی الله بادشاہ دی د اسمانونو او د ځمکو مالک او اختیارمند دی چاله که روزي ورکوي او د چا نه اخلي چاله مال او دولت او رزق کولو او ډیر ورکوي او په چا باندې تنګي دا د الله نظام دی چا باندې امتحانونه راولي سخت راولي بیا د هغې نه بعد راتا او خوشحالي راولي څوک هغه چې هغې باندې خوشحالي او خوشحالي څوک هغه چې هغې په تکلیفونو کې زندگی تیره کی او په تکلیفونو کې لاړ شي او چا باندې هغه سخت ان مع العسر یسرا سختی والا پراحت باندې بدل کی په خوشاله باندې بدل کی دا الله دی او دا د الله نظام دی هغه خلق د نبی علیہ السلام د وطن د مکی چې هغه ټول عمر د جابر او د ظالم کردار ادا کړو او هغه داوی چې مونږه سواریو چې مونږ لا پریواته نشتا خو چې الله را غورځولو نو داسې را غورځېدو چې نشان عبرت سره دنیا د پاره هغه صحابه کرام د نبی علیہ السلام شاگردان او تربیت یافتا چې نبی علیہ السلام ولا تربیت ورکړو نو داسې زړور او تکړه داسې نران او بادران داسې په ایمان باندې پورا چې قرآن داغي د صفاتونو نه ډک دی دا الله کتاب صفاتونه کړی دي د صحابه کرامو چې داسې خلق دی چې ایمان داغي زړونو ته ورکوز شوی دی او رسېدلی دی كتب فی قلوبهم الایمان اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون نعمتا من الله وفضله دا ټول صفاتونه دا د صحابه کرامو دي چې الله عزت رضایم رضی الله عنهم ورضوا عنهم الله ته رضا او خوشاله دی او دی بدن الله نه رضای او خوشالي هغه چې درته وی چې په یو جنگ کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا شاگردان یو میدان ته وتیو چې 3000 کسانو مقابله کې د روم چې هغه ډېر لوی حکومتو ډېر لوی بادشاہي وا 2 لکه پوجان مخې ته ولاړو خو د دې 3000 داغه 2 لکو نه سترګه نه سوځېده داغي پړه کې روب نه راته او پیغمبر علیہ السلام چې رخصتولو وته وی
ستاسو امیر او کمانډر دا به زید رضی الله تعالی عنه وي جنډه به د سره کچرته د شهید شو په میدان کې نبیا به جعفر رضی الله تعالی عنه دا ستاسو لیډر او ستاسو د فوج کمانډري او کاغم شهید شو نو دریم نمبر عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم دی بستاسو مشر او دی با کمانډري اکه بیا دیم شهید شو نو بیا سلورم سړی دا به تاسو ځان لا په خپله مشوره باندې خوښوئ چې د مرګرو په مشوره‌ای د مرګرو په اتفاقی نو هغه سړی به بیا ستاسو امیری دغه څه وشوه هغه درې واړه کمانډران د پیغمبر علیه السلام نمبر په نمبر باندې شهیدان شو او داسې نه کنه هغه د پیغمبر علیه السلام شاګردانو سنرانو سبادرانو او س د ایمان خاوندانو دا غي دا یقینو چې کوم د الله د پاره لاړو نو موږ له الله شهادت او د آخرت اغلوې مقام راکړي دا غي جنگ دا د الله د پاره دا غي ژوند د الله د پاره دا غي مرګ د الله د پاره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مرګ او ژوند ارس چود الله د پاره جعفر رضی الله تعالی عنه هغه چې شهید شو داغه د شهادت دا عجیب واقعا چې داغه لاس کې جانډا و جانډا په میدان د جنگ کې بری جانډام د مسلمانې برنی ولې وا جانډا ور دې داو پکې نو جنگې دې بومو جهاد بدم کو کافر سره با میدان کې قتال مو د مرګرو تربیت مو چې مرګرو له سلام ورکوا دا غي اغا سپونم برابر ساته نداغه یو لاس کټ شو جانډه بل لاس تکړه بیام لګیاو بیا بل لاس ته کټ شو بیم جانډه دغه سي ځان و تر ټونټل کړو نیولې وا دواړه لاسونه لاړلو وی الله پاک اغلا په جنت کې وزاره ور کړی وی هغه ته ځکه جعفر تیار وی هغه جعفر چې هغه الوتو والو اب جنت کې نبی صلی الله علیه وسلم وی هغه وزر باندې الوزی هغه لاسونه چې داغې نه دلته کټ شو دا الله د پاره کټ شو دا غصب غلا کې نو دا غصب بلا بد عمله کې نو بلکې دا په میدان کې د الله د پاره داغه په بدن کې سوري وشو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې مونږ رستو داغه بدن او داغه لاش پاغي کې زخمونه شمارلو چې دې سو ځای زخمی شوی ری نوې 50 پکې مونږ شمارلو او چې کم گزارم کته نو مخامخ په سینه باندې په سر باندې په مړی باندې هغه گزار خړلو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شاګردانو دا د غیبه دروي زویم یو سړی بزان لا آخرت خرابوي چې صحابه بد وي زویم یو سړی به نبی علیہ السلام خپکای چې صحابه کرامو خلاف خبره کوي صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام به الله فی اصحابی زما د مرګرو بارکه د الله نو یریږي من احبهم فبحبی احبهم د چا چې دی صحابه سره زما مینوي زما د مرګرو سره مینوي دا ما سره مینا ده څوک چې زما د مرګرو ته بد ګوري دی سره بغض ساتي د ما سره بغض ده
نبی علیہ السلام د صحابه بارک داسې وی زمانہ پس صحابه پس باسونه مکوي د دیو جن د ارست وخت کې خلق وی د صحابه په خپل منځ کې اختلاف راغی انتشار راغی جګړه رااله و ارث چراغلی تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. دغه صحابه کرامو د دنیا نه تلری داغي عمل داغي د پاره دی زمونږ عمل زمونږ د پاره دی داغي د عمل تاسو زمانه نه کیږي زما د عمل تاسو داغي نه کیږي من بر صحابه بارکه خاموش شو من بسنوایو من رسول الله منی کړیو من الله منی کړیو چې عف الله عنهم الله وت معافی کړی دا صحابه کرامو ته نو چې الله معاف کړی دی نو مال او تعالی په کار دی چې معافی کو داغي بد بنوایو اغي پسې به خبرې نکو هغه یو موقع کې عمر رضی الله تعالی عنه په یو سړی باندې تور راړولا وی اې دا الله رسوله دې سړی خلاف ورزي کړی را دې سړی د مسلمانانو راس کارا کو دی حاتب نو دا سر ول عوام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر په کلار شارستو شا دا غسړی چې د ما سره بدر کې مرګره دا پکا صحابي دی دا پکا مسلمان دی او دا غږی چې الله دې معاف کړی انسان دې خطا کیږي کنه د انسان نه خطا کیږي غلطی کیږي غلطی چې ته نه کیږي ناغه ملائک به غلطی به نه کیږي خودی کې فرق بدای چې انسان نه به خطا کیږي د بخپل خطا منی شیطان به هغه چې هغه بخپل غلطی نه منی بیا نن موږ د شیطان کردار ادا کو غلطی کو ناروا کو او غیله پرتګونه جوړو ککم گناہ کو نو غیله پرتګ جوړو ارچاته چې ویل کستا دا کار دی هغه به داسې خبريو کی چې بس د ځان وکالت بو کی ځان با پاک کی ځان با اوینځي دا د شیطان کارو چې کړه غلطی وا الله ورته غلطی دې کړه دا هغه قال انا خیر من خلقتني من نار وخلقته من طين. زود بابا آدم علیہ السلام نا غرما مال سلام نو پکار دتا مال سجدہ نو پکار دتا ولی زد ور نه پیدایما زډیر غرما او دیکھو د خټو نه جوړ دی دیکھو زما دیبه ما ته سلام کوي دا شیطانو او آدم علیہ السلام هم غلطی وکړه خو چې غلطی وکړه او داغه خدیم غلطی وکړه خطایو شو ناغي سوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم علیہ السلام وی یا الله منګ نقصان وکړو یا الله د ځان تاوان وکړو یا الله کتمو معاف نکي یا الله کترا تبخنو نکي یا الله کتمو خپل رحمت ترانی دین کی نو زمونږ به تاوان وشي زمونږ به نقصان وشي یا الله پاکا نو ګورا آدم علیہ السلام سوئی یا الله غلطی شوی دا شیطان سوئی مان رکړي غلطی مطلب څه شو دنیا کې دوه قسمه خلقی یو هغه چې آدم علیہ السلام په لار باندې بزي هغه به خدای منی یو هغه چې شیطان په لار باندې بزي هغه خپل غلطی او خدای نه منی نن مونږه کراتوي چاتوي چې لکه ته زنا کې تبد عملی کې یاره مړوي دا ز سپ زور باندې کوما یاره مړه د خود رضا خبره ده یاره دا زنانه خو الله پیدا کړی د دې رشتو د پاره دی یاره د دې د پاره خدا مہر چره دا پیسې نه دي نو دا خو د پیسې ورکوما ما خو ریپ نه وکړي ما خو ظلم نه وکړي چې ما څوک مجبور کړی ری خو زما پیسې داغي مرضی وا تاسو مولان وای چې میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی زاغه پاک شو کته او سړی ته وای چې لکه دا چرس کې هغه یې لکه ما سنا روا کړی دا څه غلط شیخ نه ری دا خو ملنګی نشدا عبدالرحمن بابا ری بنشا کولا خوشحال خان بابا ری بنشه کوله
دا ملنګانو دا کړی دي دی باندې خو غم غلطی دی کې خو د چا غیبت نه کوو د چا عزت ته لاس نه اچوو د چا په دروازه باندې او په دیوال باندې نه وراوړو د چا په فصل باندې نه ورځو لکه دا خو ځان له خپله نشه ده که چرستی او که چېرته کې مثال آیستی خو مونږ خو چاته لکه دیم پاک شو که بیا ورته وایې چې ته پخوا یو سړی و ابه ډیوټۍ له نه ته تنخوا به یې اخسته نو ما ورته وایي ته تنخوالي او وی یاره داسې کار د زه رشوت نه علمه زمونږ نوکري نه ده زمونږ په هغه نوکرۍ کې تش رشوت دی نو وی زه هلکان نور چې دي او ملګري هغوی دا رشوت مشوت علي بس ما ته وایي چې ته مه راځه ما وی وګوره شیطان ته د لیو زیری شیطان ته خو ډیوټي نه کوې او دلته په کلي کې ناستې نو هغوی رشوت علي او ته رشوت نه علي تا هغه تنخوا حرام علي هغوی هغه ډیوټي کوي هغه چې کوم هلته کار دی کار کوي خو رشوت ورسره علي نو په هغې ګناهګار دي ډیوټي خو کوي ته د سره ډیوټي نه کوې تا ته شیطان دا ویلي دي نو هغه وایي زه دا ښه کار کومه هر یو سړي ته دغه شانتې که یو سړي ته وایي چې ته سود کوې دا وی کم دی سود دی دا خو منافع ده دا خو الله پاک را لېږلې منافع بس دا خو کاروبار دی او په دې باندې قاضیانو په دې باندې مفتیانو دې باندې فتوی ورکړي دي ته ګوره ورته او یې لکه دا بینک دا کاتیم د سودونو دي زیادتر په دې پاکستان کې دا بینکي نظام چې کم دی او ته په دې کې پیسې ایښي د 8 کالو د 10 کالو دپاره او تاله به دا ډېرئ نه دې باندې د مفتي صاحب فتوا راغلی را ما د بینک یو غټ افسر ته وی مې د مفتیانو له تاسو تنخوا څومره ورکوئ دا تاسو چې بینک سره کوم مفتیان ټچ کړي دي وی شپږ لکه روپۍ ورکوو مې وی د نردیه چې ته ولې شپږ لکه روپۍ میاشت ورکوې نو مفتي صاحب به فتوا نه ورکوي چې بینک ټیک دی مفتي صاحب به فتوا نه ورکوي چې د بینک ته سود چې کم دی نو دا جایز دی پخوا خو چې ته یو چکۍ صابون به په سکات کې اخسته یو لږ غوندې دایره به یې جوړوله او په هغې باندې ملانو ته چې چاوي دا شی پکې نشته یا لکه دا مسله دی یا لکه دا مړی لامبه وی یا لکه د ظالم بچو دا د پردی مړي سره دا تاسو چې ورسره روان یې دا د پلار نه دی دا د مور نه ده دا د رور نه دی دا ستاسو دا کار نه دی دا مسلې اخیستو دا جوړې اخیسته په مړي باندې او دغه شان دا دایرې جوړول په مړي باندې او هلته کې بیا 15 روپۍ اخیستو یا صابون اخیستو نو هغې کتابونه راواخیستو اروره په هر کتاب چې به یې اړو نو صابون به پکې راوته وي دې کتاب کې لیکلي دي 3 ګنټې مناظره به وکړه په سکات باندې چې دا شته نو مونږ هغه چا غلطه ثابته نه کړه د یو زامنو ته نو اوس چې وله شپږ لکه روپۍ ورکوي په مدرسه کې د غریب مفتی صاحب د عالم صاحب خو 8000 روپۍ نن سبا تنخوا ده که تاسو ته پته ولګېده چې دا اکوړی دی دا پنجپیر دی دا شاه منصور دی دا داسې غټې غټې مدرسې نو په دې کې د دې مفتیانو د دې غټو غټو عالمانو چې په صوبه کې نوم دی د دې 15,000 14,000 14,000 میاشتې تنخوا ده او د یو معمولی چپړاسي د یو معمولی بنګي چې هغه په هسپتال کې ټټۍ پاکوي چې هغه په یو اداره کې لیټرینونه ویندي راوینځي د هغه تنخوا 50,000 روپۍ ده ته ته سوچ کوه اوس نو خیال لرې نو چې مفتي صاحب دغه علي 6 لکه 7 لکه روپۍ نو هغه به والا فتوی نه جوړوي زما صاحبه فتوی دي مطلب مې دا دی چې کم سړي ته وایې چې تا غلطي کړې ده نو یو سړی ما خپله غلطي نه مني کني د مسلمانۍ خبره دا ده چې او دا زما غلطي ده که کم یو سړي ته وایې چې روره تا دا بجلي د غلا راوستې ده او که ته د محکمه کې یې د بجلیو په محکمه کې ته لینمین یې ته پکې چتکلار کې ته پکې سپرنټنډنټ یې که ته پکې ایس ډي یې نو روره ستا دپاره هم دا غلا ده دا غلا مه کوه او که زما لپاره ده نو زما لپاره هم دا غلا ده ویده حکومت چې په موږ باندې ټیکسونه ږدي دا زما لپاره کوم ځای رامره دا حکومت ظالم چې کم دی دا دوره بیرونه چې راولي اپلانې چل دی هر یو سړي د خپل کار دپاره جواب پیدا کړی دا خبره غلطه ده
ګوره د شیطان کار داو چې هغه د خپل کار د پاره جواب پیدا کاو. موږ له پکار دی چې موږ د پیغمبرانو په لار باندې لاړ شو. د پیغمبرانو کاردارې زموږ پیغمبر د جنگ د پاره صف برابرو یو جنگ کې نه یو سړی داسې خېټه د صف نه بلګ راوتې وه لږ مخې ته ولاړو نو نبی علیه السلام غشی و داسې په غشي کې سومبه نه وه هغه اوسپنه پکې نه وه خو دغسې غشی و هغه صف یې نیغه و دا صف به د مانځه دپاره هم نیغ و دا به د جهاد دپاره هم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صفونه به داسې و تا به سم دیوال دی نو هغه صف یې چې نیغه و نو د هغه یو تن اخیټه لږه غوندې ولګېده. نبی علیه السلام ته وی ای د الله پیغمبره زه بدل ویم چې والم ځکه چې زما خېټه ستانه په غشي باندې لګېدلې ده دا خطا وشوه. نبی علیه السلام ورته زر وی زه راشه زمانه بدل واله دا نه چې ته ولې مخکې ودرېدې تا ولې صف کوږ کړی نه جوابونه یې ورته نه کولو وی ته راشه زمانه بدل واله هغه ورته وی زما خېټه خو ښکاره وه نبی علیہ السلام لمن برکړه وی راشه زما خېټه هم ښکاره ده یا پاکه ربه هغه راغی د نبی علیہ السلام خېټه یې ښکل کړه زما دا ارمانو زما دا ارمانو یاره د پیغمبر پاک چې کم صفتونه او کم خصوصیاتو هغه نن سبا نه په مولا کې شته او نه په امي کې شته او نه په مفتی کې شته سر به نه خوږی. نبی علیہ السلام لا چا صادر راوړو ډېر قیمتي صادر و لکه نن سبا چې تاله څوک صادر راوړي هغه د سوات نه او د هغه سلامپور نه او د وړی د 1500 او د 20,000 یا د 50,000 صادرونه یې که نه ګران ګرانو. نبی علیہ السلام چې صادر پسر کو نو یو تن ولاړو صحابي داسې ملګري خو ویره ډېر ښکلی صادر دی و نبی علیہ السلام هوښیار و پوه شو چې رده خوښ شو صادر یې لر کو هغه له یې ورکوي دا واله ستا خوښ شو هغه وی زما خوښ شو. مطلب چې نبی علیہ السلام ایله دې سخاوت ته وګوره د هغه په طبیعت پوه شو چې ډېره دې صادر صفت کوي نو دا صادر د ده خوښ شو نو هغه اکه صادر پسر کړی صادر یې لر کو او هغه ملګري له یې ورکوي دا واله. چې نبی علیہ السلام لاړو نور ملګرو هغه ته ویل که څه چالو کو تا تر نبی علیہ السلام طبیعت معلوم دی چې ده کې دومره سخاوت دی چې تا دا صادر صفت کو نه د هغه خو صادر نه و دا خو ورې چا تحفه کې راوړو چې ته یو زنانه جوړ کړی او مینه یې پرې وکړه نو هغه پې لارود نه واغستې هغه وی داسې حساب دی زما دا ارمان دی که مړ شوم نو دا صادر به زما کفني لکه دا پیغمبر په سر باندې ما لیدلی دی چې هغه په سر کړی زه وایم دا سخاوت یا دا خویونه چې د نبی علیہ السلام کم خویونه و که نه هغه چان میلمه دوستی هغه چان سخاوت هغه چانتی معافی د نبی علیہ السلام په شانتی مینا د نبی علیہ السلام په شانتی مرګرو له ورکړو د نبی علیہ السلام په شانتی اخلاص په شانتی نه په هغه نقش قدم باندې په روانېدو دا اخلاص او دغه مینا او دغه سخاوت په دغه طریقه دا هیچا کې نشته سړیه مونږ خو ځان ته ترخه ځو ټوله روس نو خبره مې دا کوله چې هغه صحابي چې کم شهید شوی و د نبی علیہ السلام مرګری د نبی علیہ السلام کمانډر نو عبدالله ابن عمر صاحب وی مخې ته په هغه کې موږ زخمونه وشمارلو چې 50 زخمونه په هغه کې جوړو جعفر تیار بیا عبدالله ابن رواحه هغه چې کم شهید شو بیا خالد ابن ولید کمانډر شو اماره ته وی 9 تورې په دغه جنگ کې خالد ابن ولید ماته کړې وی او ډیر په بادره او په نرتوب باندې 2 لکه پوځ سره جنگېده مسلمانان صحابه کرام په دغه جنگ کې 12 کسان شهیدان شوي دي بس او په کافرو کې سمې پرې استيري او الله پاک هغه لښکر هغه 3000 کسان بغیر دغه شهیدانو نه نور بچ رالو او په هغه روم او په هغه خلکو باندې یو روب غورځاو دا اوس هغه وخت چې مسلمانانو د مکې خلکو سره روغه کړې ده د حدیبیه روغه شوې ده او د هغې دویم کال دی نږدې دی تقریبا 2 کاله پوره کیږي او په دک کې دا د مقابلې دا میدان جوړ دی په دې دوران کې داسې کار وشو چې هغه قبایلو ته نبی علیہ السلام ویلو چې په روغه کې تاسو سره اختیار دی که څوک د مکې مشرکانو قریشو سره ځان یو ځای کوئ نو بالکل
په هغه تاسو چې کومه قبیله د قریشو سره یو ځای شوه نو په هغه قبیله چې څوک گزار کوي دا لکه په قریشو چې کوي او کومه قبیله که موږ مدینې والو سره پیغمبر پاک سره یو ځای شوه نو په هغه قبیله گزار کول دا په پیغمبر پاک او د هغه په مرګورو به گزاري دا اعلان وکړو نو په هغې کې دا دوه قبیلې وې په هغه وخت کې یو بنو بکر یو بنو خزاعه د دې قبیلو به خپلو کې دشمنۍ وې د پخوا نه نالګي به یې وه اور او اوبه اوس چې کله دا خبره رااله نو دواړه خو یوې غاړې ته نه تلې که نه د هغې یو بل سره نالګي وه چې یو یوې غاړې ته لړه نو بله قبیله بلې غاړې ته لړه بنو خزاعه دا مسلمانانو سره یو ځای شوه او بنو بکر دا لړه مشرکانو سره کېناستو چې زمونږ دا ډله ده بس چې دواړه یو خو بل خو شو نو دا بنو خزاعه دا په مکه کې امو غیر چاپیره دی دغلته اوسېده ډېر پکې مسلمانان شوي ومو و دې بنو بکر والوي دا اوس چې کم کار کېږي یقینو که دا د ابو جهل دی او د جاهلیت د هغه زمانې کار دی بنو بکر وی چې ډېر ښکلی چانس دی دی اوس نو وسلګر دی دا بنو خزاعه دی بې غمه دی دی سره دا فکر نشته دی خو په دې خبره کې دی چې روغه شوې ده امن راغلی دی راځئ چې د روغې د پاسه دی سره خپل کار وکړو د زړې زمانې هغه بدلې به ترې والو نو قریشو ته یې ووې نو قریشو ورته ویې بس ټیک ته که نه موږ د سره ملګري یو وسلې وله ورکړې دغې خلکو د هغه واده د وعدې خلاف یې وکړو هغه روغه یې ماته کړه د حدیبیې روغه چې په هغې کې 10 کاله خبره شوې وه تیږه کېښودلې شوې وه هغه تیږه ماته کړه هغه روغه ماته کړه او دې بنو بکر سره ملګرتیا وکړه بنو بکر راله او په شپه کې په تیاره کې په دې خلکو باندې حمله وکړه هغې غریبانان خو بېغمه نه څوکیداري وه یاره داسې کار یې وکړو یقین وکړه که څوک وي په مانځه ولاړو که نه نو د مانځه د پاسه د مانځه په دوران کې شهیدان کړو نه ته به وایې چې ولې اوس نه کوي لږ خلک یې په جوماتونو کې وویشته مسلمانانو پښتنو لږ خلک په جوماتونو کې شهیدان کړو هغه 400 کې مولانا صاحب د بانګ د پاسه نو شهید کړی چې بانګ یې وې او په جومات کې په اشهد ان لا اله الا الله باندې د الله د کلمې په اواز باندې قبلې ته مخ او هغه شهید کړی نو دا لږ دې خلکو وکړو په دې زمانه کې په درنګو وي جومات ته تو مړې کو وی وشتو د جومات نه راته وی وشتو او دست ناستو وی وشتو جومات کې ولاړو دیر شی برته زوش مارم تاسو ته به هم یادي چې سوره خلک په جومات کې په ترکې کې په شوه کې په تولانده په دې ټولو کلو کې شماره نو په جومات کې خلک وشتلی وجلی دی د روغې د پاسه یې کړی دی دا هغه د جهالت او د جاهلیت هغه کار اوس هم د روغې د پاسه هغې م روغه کړې وه د منافقت روغه وه نن د پښتنو روغه هم د منافقت روغه ده دی ورته وایي مه راځه نظر زما و دغه دی زمونږ چانته به راځې او په دې لار به نه راځې او په دغه لار به نه راځې نو دا جومات ته سره خیجې دې خوا مه راځه او هاخوا مه راځه او په اختر او په روژه کې لاس مه راکوه او دا چل بی او هغه چل بی نو دا اجره جومات کې دا یو بل سره دا په قرآن او په قسم باندې دا روغه بیا د روغې د پاسه چې دکه چلیم کړي په جومات ته ختلي قرآن شوي د مولان ناستی د الله کوري او د هغې د پاسه بیا دا هغه د ابو جهل دی د هغه زمانې د بنو بکر خلکو د هغې خلکو کارو ده نو داسې کار یې وکړو چې څوک پکې راله بیت الله ته د الله کور ته د بنو خزاعه کسان رالو او یقین وکړه دې بنو بکر او دې قریشو اعلان کړو وی د الله په کور کې په جومات کې دا خو د امن کور دی من دخله کان آمنا خو نن دې بنو خزاعه ته د الله په کور کې هم امن نشته ته ګوره ورته په هغه جومات کې هم وجلو یاره هغه ظلم یې وکړو چې ناکاره ظلم یې وکړو او ورسره د دې قریشو ملګرتیا وه د دې قریشو وسله وه ته چې یو سړي له وسله ورکوې او ته ورسره ودرېږې او ته په شا باندې ډبې دا ته هم هغه سره ملګري یو سړی کوټې ته خیږي او هغه وږي راکوزوي د غلا
اته ورګه تنه شخته دل اندر پای وروړم دا خو تا هغه یو شی توم غلی غوم غل دی چې وسړی چا پسیزي چې دا سړی ولما اته هغه تماچر سره والا استاد عبید بار دا ما عبید اعتباری دا دا خو تم دغه شی یقینو که دا خو دا غټو نشو ته چې دا خلک زی نو دا خو د نسوارو نه اور د تماکو نه زی د غټو نشو ته نو دا خو ته تا پوړې جوړ کړه اندر پای دی وته جوړ کړه چې زید اسه رو په بارا آیسو پورې بارا سه او چې آیسو تورسی نشئی ته جوړ شي ناغه بیا په ارسه باندې کار کیږي هغه لړام مسکی لړام سکلو هغه چینر دا تور چې دم کاغذ کې چې څه چلو سره کیس کې هغه سیګریټوم کوي هغه چیلمم کوي هغه غړاکوم کوي هغه د سن بیا مخ ناړي بهرحال دی خلکو سره مرګرتیا وکړه او چې دا کارو شو ډیر کسان مړ کړه ډیرو او ډیر به ظلم وشو نو د دې بنو خزاعه مشرو بودیل ابن ورقه هغه وی چیرې مونږ خو زکه دیزه سره یو ځای اوسېدو مونږ خو زکه بیغمو چې مونږ پیغمبر پاک سره ځان مرګره کړو مونږه هغه وعده کی هغه لوس کې د نبی علیہ السلام او د صحابه سره راغلیو مونږ خو چې امن به لاس کالا دا خو دی هغه لوز مات کو نو دا کسان د دې ځنه په جرګه بودیل ابن ورقه او سکسان ځان سره واغستو او پیغمبر علیہ السلام لاړ مدینه ته وی مونږ سره دا کار کړی یره پیغمبر علیہ السلام ډیر خپه شو چې لکه دا کار څوک کوي بے پختو کار دی یقینو که بے پختو د اسلام نه خلاف دی د وعده نه خلاف دی منافقت دی چې اذا وعد اخلف ډیر لوی ناروا یې وکړو نبی علیہ السلام به وسو چې وعده ما تکړه مونږ خو نه ماتولا خو چې دی ما تکړه نو ما تشونو چې دی جبا ما تکړه وعده ما تکړه نو ما تشوا وس مونږه به حیثیت انسان به حیثیت مسلمان مونږ به خپل مرګرو ته پوس کوو مونږ به د خپل مرګرو چې په جمعات کې په کورونو کې په منځونو باندې کم وجلی دي کم شهیدان کړي دي د دې مرګرو به مونږ تپوس کوو دغه کوریشن دا که ارسور زور وردان ته وي ارسور سترګ وردان ته وي ارسور بریت وردان ته وي خو مونږ به د دې مظلومانو تپوس ته کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بودیل بن ورقه ته به غمشه دې کې چې دا قریش په حساب کتاب پوښو چې کار خوشوي لري انسان بیا یو ورځ د پس عقل راشي ورځ بدري چې تیر شي او کارو کې کنه نو بیا رو ذهن کارو کې چې دا کار داسې وشو نو دی ابو سفیان دی سوچو کو چې دا خو موږ لوازمات کو دا خو مونږه دانګن وکړه دا خو مونږ دغه مسلمانانو بی عزتی وکړه دا خو مونږ ناروا وکړو نو وی راځي اوس بس کیږي ابو سفیان ته وی جرګه بوزا پیغمبر علیہ السلام له لړشا ته ټول مرتلی وته وای چې رب دا وعده او جبا او دا لوادنامه بیا تازه کو داروغه بیا تازه کو راځاو ما مړکوا بل روای روغه بیا تازه کو پیغمبر علیہ السلام ګوره دا سينو نن په دې زمانہ کې روغه څنګه روغه داسي کمزور د سټ نونی وا او زور ورته را واچوا دا روغي جرګه سي د جرګه مارو جرګه دای چې هغه کمزور وته سملی هغه کمزور وته راچي او هغه زور ورته دی هغه بریت بلاله برکې دا غسترګي بلاله سری کوي نور ته تیری نور ته تیاری ویدا جرګه دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لم په دې طریقه ابو سفیان په جرګه کې لاړو په لارې ولا بودیل مخې لورغه بودیل ته ته چې نبی علیہ السلام له تلی ویل کچې هغه دې چار خواته بس ما سره مېلس مکوا تاسو موږ سره خګړی چې ته مان لا تاسو کې چرته تلی ویره چرته نه رااله پرې د چار خواته لیوما داغه د خانو پچو ته چې ابو سفیان وکاته او غولټولې وته وی مرګرو وره دا سړی مدینه ته تلو د پیغمبر پاک له تلو د دې پچو کې چې کم دا اډو کې روزي دا اډو کې د مدینه د کجورو دي دا اډو کې د مدینه د کجوري دا سړی ته تلو وی حالات را تخول نه کاری دي تلره او په دربار نبوي کې په مونږ باندې یو قسم لا اف ای آر کړي ری رپورټ کړي او نبی علیہ السلام خبر کړي ری ابو سفیان ډیرو خيار جرګه مارو اګوره دې چې کله راغله ری نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جرګه
قبول کړي منظور کړي دا باران نکیږي واړه خراب دي ساروی خراب دي سوکړه دا اے دا الله پیغمبر دعا وکا نبی علیہ السلام به ښا لاس اوچت کړو دیکھ کله راغله ره چې دا بنو تنعیم دغه هغه جبل تنعیم باندې په غر باندې کسان راوړې دو مسلمانانو د حدیبیه په موقع باندې د وجل اراده وا د نبی علیہ السلام وی دغه شان لکان دی پوښوي نری نبی علیہ السلام به زما خو چې په دې موقع باندې دی راته نو داړي روخيار سړیو د نبی علیہ السلام باندې د یو لور واده وا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د لور کور ته راغی د لور کور ته چې راغی او داسې بستره غوړېدلې وه هغې زر هغه دولایي هغه بستره چې سوه سادر یې راغونډ کو وته وی ام حبیبه دا څه چلو کو زه د دې بسترې قابل نه وم ځکه دې غونډه کړه او که دا بستره زما قابله نه وه ځکه دې غونډه کړه هغې ورته وی نه جي که زما پلار یې هر څه چې خو د پیغمبر مقام د پیغمبر دی د نبی علیہ السلام په بستره باندې ستا ناسته انما المشرکون نجس قرآن وی مشرک پلیت دی د پیغمبر په بستره باندې ستا ناسته مناسبه نه ګڼم هغه ورته وی لورو قسم په خدای چې ستا خوی خراب شوی دی کني د لورو د پلار خلک وی یو بل سره ډېره مینئ لورو پلار په یو بل باندې دا لور وی ډېره خواږئ د دې خلکو ته ویم دې لوڼو ته داسې دا جینۍ داسې مې پښتون په څلورو ښځو باندې خوشحاله دی په دریو ښځو باندې خوشحاله دی خو که د یو جینۍ مثال خبره شي نو هغه پې بوج کېږي نو دا خلک ما ته وي نه نه زما لور دا ما باندې ډېره خوږه ده وایي چې وروستو د وراثت خبره راشي نو زامنو له به یې ورکې او لور به توت ته خېجې په بکیاڼه به یې راکوځئ ما ته داسې پلار ته وښیه چې هغه ټول جایداد په لوڼو پسې کوز کړي او داسې پلاران به راته زه شل وښیمه چې هغې ټول وراثت ټول جایداد کور بنګله ارټ پټۍ دا ټول چې دی دی په زامنو پسې او هغه لوڼه بیا خپه او جاړي ما ته په درنګو لوڼو په دې موبایلو باندې فریاد وکړه خو خبره کولی نه شي خبره به پټه ساتي کني د دې کلیو د نورو کلو درنو کورونو زنانو لوڼو د غټانو د سرمایهدارو د جاګیردارانو قسم دې وی جړلو چې دا زما پلار ښه کړي دي ته ورته ووایه که نه استاده چې دا تا ولې دې لوڼو سره دا بد کړي دي استاد ما ورته ما سره څه حکومت او څه اختیار خو نشته دا خو پولیس سره اختیار دی چې هغې ورته خبره وکړي نو سړی بیا وایي KPK پولیس هم زندهباد یالې هغه هم بیا زنده هغې سره ډانډه ده هغې ما سره څه وي زه ستا پلار ته څه ووایم ستا پلار به زما خبره کوم دی ومني نو زه وایم دا لورو په دې ابو سفیان باندې ډېره ګرانه وه او دا پلار پې هم ډېر ګران و خو پیغمبر پاک خو پیغمبر دی هغې ته پته وه چې د پیغمبر مینه دا د الله مینه ده نو هغه ورته یې وی یاره زه راغلی یم وی چې ته راغلی وی نبی علیہ السلام سره هغه وعده هغه روغه بیا تازه کومه وی پخپله ورته ووایه پخپله ورته ووایه هغه نبی علیہ السلام سره خبرې شروع کړې کور کې چې یاره دغه شان چل دی او دا یو دغه شوی دی داسې او داسې نبی علیہ السلام ورته اډو غږ نه کو چې ښه دي یا بد دي نه یې ورته ښه کول او یې نه یې ورته نه وي چې زه لګیا به بیا راغی ابوبکر صاحب له عمر صاحب له راغی علي صاحب له راغی او فاطمه رضی الله تعالی عنها ته مینت کو یو پسې هر یو ول جواب نه ورکو چې د کومې خبرې جواب پیغمبر نه دی ورکړی د هغې خبرې جواب موږ سره نشته کومه خبره کې چې پیغمبر علیه السلام تا ته یس نه دی کړي او یې نه دی کړي او تا سره رای نه ده شامله کړې د عمر څه اختیار دی د ابوبکر څه اختیار دی د عثمان او د علي رضی الله تعالی عنهم څه واک او اختیار دی چې هغې به تا سره او کوي په خبره باندې ابو سفیان بابا ته په خبره پوهېږي که نه پوهېږي بیا فاطمې رضی الله تعالی عنها ته وی ستا دا زامن نه دي حسن حسین یادولو وی دې ته ووایه چې دې جومات کې اعلان وکړي چې ابو سفیان راغلی دی او امن له راغلی دی او د امن خبره تازه کوي او دا تازه کوي هغې ورته وي دا خو ماشومان دي دا خو واړه دي واړه به څه خبره او د پیغمبر علیه السلام نوسي دي نو چې نیکه یو خبره نه کوي نو په نوسو یې په ما ابو سفیان کاکا څه لکې علي صاحب ته بیا وي نه علي صاحب ورته وی داسې کار وکړه چې جومات ته لاړ شه مسجد نبوي ته لاړ شه او په مسجد نبوي کې په خپله ووایه چې زه ابو سفیان یم او زه راغلی یم او زه امن له راغلی یم
و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتوی چې ولی وسره خبره نه تازه کولا زکه نه تازه کولا چې داخل یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مسلمان چې دی به د یو غار نه بیا نشي چیچلې دا خو یو ځل تاسو واده ماته کړه د دې نه مخکې هم قرآن وایي څو ځله دا وعدې ماتې کړي دي لوظونه مات کړي دي نو دا خو ستاسو له اعتبار ختم کو او اعتبار چې د ختم که یاد ساته کاکا روپۍ به بیا تلی روپۍ به بیا تلی ځکه درنیږي سپکیږي ریال درنیږي او سپکیږي نو تلا هر هفته کې تپوس کوو ریال په سورې خو سړی چې د یو ځل وتلو بیا متره دیم دغه دی سړی به بیا نه تلی ابو سفیان ته بیا ستاسو ټول تاجت نشته بس هغه جماعت ته راغی او سیلان یې وکړو وی امن له راغلی ما په اوښ سور شه په منډه لاړو په غر مکې غاړې ته لاړو و دا خبره چې دا به د مکې د فتح حالات به جوړیږي اسباب به جوړیږي نبی علیہ السلام ډیره خوپیا او ډیره پټه تیاری شروع کړه په مکه باندې د ورتلو اوس ګوره نبی علیہ السلام په دې مخکې جنګونو کې ورغلی نه دی هغه خلک راغلی دی بدر ته څوک راغلیو دا مشرکان د مکې نه راغلیو احد ته څوک راغلیو دا مشرکان راغلیو د مکې سره خواته راغلیو مدینې ته راغلیو په نبی علیہ السلام یې حمله کوله بدر کې مدینې خواته دلته راغلیو او دغسې احزاب کې دلته راغلیو خو دا ځل کیفیت جدا دی خبره جدا ده لوظ مات کړی او د مرګرو خبره ده زیاتې شوې دی او چې کله زیاتې وشو د زیاتی خلاف په بیا ودرېږي او پیغمبر علیہ السلام ځکه دې ځای جرګه نه منله چې دا جرګه دې کې سور سترګې لاله غټېدو دې جرګه کې د بریتو ماما برید غټېدو مونږ چې کم دی کې زورور ماما دی سور سترګې ماما دی ټوپک مار ماما دی نو په لومبۍ ورځ جرګه منلي چې او ټیک ده مونږ او دی یو زمونږ او د نیا یوه وه زمونږ خاندان یو اسلام علیکم او چاچې میلو کا او چې کله کمزور او غریب دی وجز دی نو مونږ د الله دپاره هغه کمزورې نه معاف کوو مونږ هغه کمزوري له هغه سزا ورکوو چې نشان عبرت یې جوړو نبی علیہ السلام به دا دی بل طرف ته دا زورور دی دا سترګور دی د دې معاف کول نشته دی خو که دې مې معاف کړو ادا دی کې نارنجي کې او روغه یو کاکا پسې خلک لاړه راله هغه ورته وی ګوره خنره چې خلک ته په ارام دی خنره چې غار کې ناست دي خنره چې آزاد نه دي دا خو ظالمان دي که مونږ سره روغه وشوه نو عجز سړی ته نه به بور کې ولاړي بیا که مونږ سره روغه وشوه آزاد شو نو داسې چل به کوي چې کله یو شوکه کله بله شوکه کله یو ظلم کله بل ظلم نو دا یې خوښه نه ده چې داسې ګوټ ته ننوتي په پابندۍ کې ژوند تېروي داسې ښه دي که نه دي زه وایم نبي علیہ الصلاة والسلام دې ته کاته چې دا د ظالم خبره ده دې خوا د مظلوم خبره ده یو خوا ظالم دی انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل ورور مرسته کوه که ستا ورور ظالم دی او که مظلوم دی که ظالم دی هغه له لاس ونیوه او که مظلوم دی هغه سره ودرېږه فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي د ظالم خلاف ودرېږه ظالم ته وایه ورکه چې لږ ښه شي چې ته ځای له راشي نو نبی علیہ الصلاة والسلام ابو سفیان دغسې رخصت که لاړو مکې والا هلته په تمه و ابو سفیان خیر علی رالی تا خو هره جرګه کامیابه شوې وه لوی جرګه مار کاکا یې جرګه کامیابه راله هغه ته ابو سفیان کاکا دا ځل ناکام راغلی دی وی ولې وی نبی علیہ السلام ته مې خبره کوله خو هغه راته غږ ونه کو بیا په دې نورو صحابه وګرځېدم یو ته مې وی خو هغې هم غږ نه کو بس هغې ورته وی مکې والا او مشرکان وي دا ډمامې د خیر نه دي دا ډمامې د خیر نه دي چې کوله چې ټپکي دا خټکي خورې نو ټپکي به خوري چې ناروا کولو بعد خلک پکې داسې هوښیاران او مشران چې هغې وي مه کوئ د بنو بکر سره مرسته مونې ویره دي دا لاس چې جنګ جوړ نه کړي مه کوئ خو منله چا د سمو خلکو څوک مني کشران بهرحال د دې نه به د مکې فتح جوړیږي او وروستو خبره به انشاءالله په مخکې جمعه باندې کوو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.